زمونږ په معاشره کې بعضې خلک د زنانو تعلیم ته په ښه سترګه نه ګوري، خو په دې خلکو کې د چارسدې شابړې سید علي خان کاکا هم دی چې د لور د تعلیم دپاره هر قسمه قربانۍ ته تیار دی. نور تفصیل اورو د اباسین ریډیو نیټورک همکار د حیات اقبال حیات نه په دې رپورټ کې. زمونږ په معاشره کې بعضې خلک د زنانو تعلیم ته په ښه نظر نه ګوري، د څه په وجه چې زمونږ معاشره او پښتانه د دنیا د ترقي یافته قانونو نه ډیر وروسته پاتې شو. خو په دې خلکو کې د چارسدې شابړې سید علي خان کاکا هم دی چې د لور د تعلیم د پاره هر قسمه قربانۍ ته تیار دی. سحر وختي په موټر سایکل باندې د چارسدې نه خپل لور پیښور کالج ته راولي او یوه بجه د چوټۍ نه پس یې واپس بوزي. نه یې په ګرمۍ او یخنۍ څه کار وي او نه د باد و باران څه پروا ساتي. د لور د تعلیم د پاره یې غم او خادي هم پریښي دي. سحر چې کالج ته لور راولي نو بیا ټوله ورځ تر چوټۍ پورې د کالج په خوا و شا کې تیره کړي. د سید علي خان کاکا په نظر کې د زنانو تعلیم ډیر اهمیت لري او خپل سپېڅلي خیالات یې په دې ټکو کې څرګند کړي دي. زما نوم سید علي خان دی، زه د چارسدې شابړې اوسیدونکی یم، ډرایور یم، بلکې میټرک تعلیم هم ما کړی دی. زه دلته خپل بچی راولم، پېښور ته تعلیم ته راولم. اتنیمې بجې زمونږ ټایم دی د شورو نه، بیا یوه بجه زمونږ چوټي کېږي، بیا واپس یې بوزم. دا الچوي پې کومه، یوه لور مې د پړانګو میډل سکول کې ده، لومبۍ هغه بوزم، چې هغه ورسوم نو بیا دې خوا راځم، بیا دې بلې لور پسې بیا دا پېښور ته راورسم، بیا تر یوې بجې پورې ورته ناست یم چې کله دې چوټي شي نو بس بیا واپس بوزم. زنانو تعلیم په دې وجه ضروري چې سبا اسپیر د ویانې وطني پای باندې پويږي. بل خبره دا چې زنانه تعلیم وکړي نو دا سبا داسې یو معذور خاون باندې وړي نو زه دا خپل د تربیت د خپل ځان کولی شي، دا کورم کولی شي او دا ځانم کولی. بل خبره دا چې تعلیم وخته چې تعلیم اصل کې نو هغه په کورونو کې فساتونه نه، بل کوم خزه چې کوم تعلیم نه کړي نو هغه په جاهلیت کې پرتی وي، هغه په کورونو کې فساتونه جنگ جګړې دا ارس دای په کورونو کې موجود دي. بلکې تعلیم ولا خزه چې کوم دا نه خپل کتابونو کې مشغول یي په ګستړې ستومانه شي، نه به صرف د خوب د کټ د غیچره موږ خوب وکړو. نور خلک زما دا پیغام دی چې ټول په زنانه باندې تعلیم پکار دی چې تعلیم وکړي، ځکه چې زنانه په موږ ډېر حق دی، څنګه چې زامنو حق دی داسې د لوریانو حق شته. زمونږ په معاشره کې که هر پلار او ورور د خپل لور خور تعلیم ته اهمیت ورکړي نو نه یوازې دا چې د ملک د نیمه آبادی به باشعور شي، بلکې ډېر زر به زمونږ معاشره د دنیا د ترقي یافته قانونو په سب کې هم ودرېږي او زمونږ د ټولنې نه به ډېرې خرابې کډه هم وکړي. حیات اقبال حیات، ریډیو اباسین نیټورک، شب قدر.